حضور پاک فرمایي نسخه د تخیب، نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه د تخیب. خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي، د بل موټر ته ګوري خفه کېږي، د بل مال ته ګوري خفه کېږي، د بل بنگلې ته ګوري خفه کېږي، د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي، د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي. د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ سو ټیک. اسه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره، اوهو زما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته. چې دا د کرۍ کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کرۍ وس نه کېږي، نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي. ستا موټر نشته، موټر سایکل شته، شکر دی. هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی، د موټر سایکل وسې نه رسي. ستا دوه سترګې شته، د هغه بل یوه ده. ستا یوه ده، هغه نابینا ته وګوره. هغه نابینا دی دې ته وګوري، سترګې نشته خو لاسونه روغ دي، پرتوغاښ ځان له تړلی شم. هغه روغ ته وګوره، شل ته دې وګوري. او مړه چې هر څه نه پوره شي که نو چا ته به ګورو؟ کافر ته به ګورو. شکر دی خدای ایمان دې راکړی دی. حضور پاک فرمایي نسخه د تخیب، نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه د تخیب. خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي، د بل موټر ته ګوري خفه کېږي، د بل مال ته ګوري خفه کېږي، د بل بنگلې ته ګوري خفه کېږي، د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي، د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي. د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ سو ټیک. اسه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره، اوهو زما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته. چې دا د کرۍ کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کرۍ وس نه کېږي، نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي. ستا موټر نشته، موټر سایکل شته، شکر دی. هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی، د موټر سایکل وسې نه رسي. ستا دوه سترګې شته، د هغه بل یوه ده. ستا یوه ده، هغه نابینا ته وګوره. هغه نابینا دی دې ته وګوري، سترګې نشته خو لاسونه روغ دي، پرتوغاښ ځان له تړلی شم. هغه روغ ته وګوره، شل ته دې وګوري. او مړه چې هر څه نه پوره شي که نو چا ته به ګورو؟ کافر ته به ګورو. شکر دی خدای ایمان دې راکړی دی. حضور پاک فرمایي نسخه د تخیب، نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه د تخیب. خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي، د بل موټر ته ګوري خفه کېږي، د بل مال ته ګوري خفه کېږي، د بل بنگلې ته ګوري خفه کېږي، د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي، د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي. د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ سو ټیک. اسه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره، اوهو زما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته. چې دا د کرۍ کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کرۍ وس نه کېږي، نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي. ستا موټر نشته، موټر سایکل شته، شکر دی. هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی، د موټر سایکل وسې نه رسي. ستا دوه سترګې شته، د هغه بل یوه ده. ستا یوه ده، هغه نابینا ته وګوره. هغه نابینا دی دې ته وګوري، سترګې نشته خو لاسونه روغ دي، پرتوغاښ ځان له تړلی شم. هغه روغ ته وګوره، شل ته دې وګوري. او مړه چې هر څه نه پوره شي که نو چا ته به ګورو؟ کافر ته به ګورو. شکر دی خدای ایمان دې راکړی دی.